أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم يعتذرون دوی بانے پیش کئی الیکم تاسوتا اذا رجعتم کل چه تاسو واپس شئی الیہم دوی طرفتا دروغ بانے پیش کئی الیکم تاسوتا اذا رجعتم کله چې واپس شئ تاسو الیهم دوی ته قل ورته ووایه لا تعتذروا بانې مه کوئ عذرونه مه پیش کوئ لن نؤمن لکم هیڅ کله موږ نه منو ستاسو خبره قد نبأنا الله من اخبارکم یقین الله تعالی خبر را کړلی موږ ته من اخبارکم ستاسو د حالاتنا ستاسو د حالتنا وسیر الله او زرد چوی بنی اللہ تعالی عملکم ستاسو عمل ورسوله دغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم تردونا بیا بتاسو واپس کړی شئ الی عالم الغیب هغه پویدون کی د پټو ته الی عالم الغیب هغه پویدون کی د غیب ته والشهادت او په ښکاره باندې چې پویږي په پټه او په ډاګه په ښکاره باندې فینبئکم نو خبر بدر کې تاسو ته بما کنتم تعملون پاسه باندې چې تاسو عمل کو سیحلفون زرده چې دوی به قسمونه کوي بالله په الله تعالی باندې لکم تاسو ته اذا انقلبتم کله چې تاسو واپس شئ الیهم دوی طرف ته لتورزو عنه دپاره چې تاسو مخ واړوئ د دوی نه فارزو عنهم نو مخواړوی انهم د دوی نه انهم رسن یقینا دوی ګنده دي پلیتان دي و مأواهم جهنم او ځای د دوی اور دی جهنم دی جزان بدله به ورته ورکړی شي بما کانو یکسبون دا هغه کار چې دوی کو یحلفون دوی قسمونه کوي لکم تاسو ته لترضوا عنه چې تاسو خوشحاله شئ د دوی نه فَإِن تَرْضَوْا نو که تاسو خوشحاله شئ د دوی نه فإن الله بېشک الله تعالی چې لا یرضا نه خوشحالېږي عن القوم الفاسقین د قوم نافرمانه نه الاعرابو د بانډو خلک اشد کفرا سخت دي په کفر کې و نفاقا او په منافقت کې واجدرو او ډېر لایق دي او ډېر حقدار دي الله یعلم حدودا چې پوه نشي دوی هغه حکمونو باندې ما انزل الله هغه چې الله تعالی را لېږلي علی رسول په خپل رسول باندې والله الله تعالی چې علیم حکیم پوه ذات او حکمتونه واده ومن الاعراب د باندو د خلقونه مرغه څوک دی یتخذ چې غنی نسی غنی ماغس ينفقو چې خرج کوي مغرمن تاوان چې خرج کینو هغه تاوان غنی مغرمن تاوان و تربسو انتظار کوي بكم بتاسو باندې الدوائر د افتنو علیهم په دوی باندې دائره السوء دوی باندې افتن دی بد والله الله تعالی چې سمیع علیم په ذات او علم ولده ومن الاعراب او زین د باندو د خلقنا مرغ سوکت یؤمن بالله چې ایمان راوړي بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر پروز رستنه باندې والیوم الاخر پروز رستنه باندې ويتخذوا غنی ما اغس ينفقو چې خرج کوي قربات نز دیواله ثواب عند الله د الله په نسبانه وصلوات الرسول او دعاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم الا خبردار انها قربت لهم یقینا دا خیرات دا خرچ کول دوی لپاره نز دیواله دی الله تا سيدخلهم الله زده چې الله تعالی به داخل کی فی رحمتی په خپل رحمت کې ان الله بیشک الله تعالی چې غفور الرحیم بخون کې مهربان دی والسابقون الاولون امخکی کی دن کی السابقون الاولون والسابقون مخکی اول الاولون د مهاجرین لومبنی من المهاجرین د مهاجرین والانصار او د انصارنا مهاجرین د هجرت کوونکو نه وطن پرې خودونکو نه
والانصار او د مدد کوونکو نه، یا والسابقون مخکی کی دن کی ایمان تا، الاولون چې مخکی ندی پخوانی دی، من المهاجرین د مهاجرینونا، والانصار د انصارنا، والذین دا کسانونا اتبعوهم چې دوی تابعداری کړله به احسان په ښایسته طریقه باندې، رضی الله عنهم الله تعالی خوشاله دی د دوی نه، ورزور او دوی خوشاله دی عنه د الله نه، واعد لهم او تیار کړل دوی لپاره جنات باغونه تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار، بهیږي با هغې د لاندې نهرونه، خالدین فیها همیشه به دوی په هغې کې همیشه، ذلک الفوز العظیم دا ډېره لویه کامیابي ده. وممن او د هغه چانه حولکم چې ستاسو نه غیر چاپېره دي، من الاعراب د بانډچیانو نه منافقون منافقان دي، ومن اهل المدینه او ځینې د مدینې والو نه مردو کلک دي علی النفاق په منافقت کې، لا تعلمهم تی نه پیژنې، نحنو نعلمهم موږ یې پیژنو، سنعذبهم زه چې موږ ورته عذاب ورکو مرتین دوه ځلې دوه پیرې، ثم یردون بیا به دوی واپس کړی شي الی عذاب عظیم عذاب ډېر لوی ته، واخرون او نور چې دي طرفونه هغوی اقرار کړلی بذنوبهم په خپلو ګناهونو باندې، خلطو دوی ګډوډ کړی دی عملا صالحا خامل آخر سیئا او نور بد عمل، نیک عمل د بد عمل سره ګډوډ کړی دی، واخر سیئا او بل بد عمل، عسى الله امید دی چې الله تعالی به ان یتوب علیهم مهرباني به وکړي په دوی باندې، ان الله بېشک الله تعالی چې غفور الرحیم بخونکی و مهربان دی. خذ واخلا من اموالهم د مالونو د دوی نه صدقتن زکات، تطهرهم چې پاکی دوی لرا، وتزکیهم تطهرهم چې پاک کی دوی، وتزکیهم او برکتی کړي دوی د پاره، یا تطهرهم چې پاکوي، تطهرهم چې ته دوی پاکوي د ګناونو نه، وتزکیهم او سپاکوي زړونه د دوی. خذ واخلا من اموالهم د مالونو د دوی نه صدقتن زکات خیرات زکات، تطهرهم چې پاک کړي دوی لره ته، وتزکیهم او زړونه ولا پاک کې، بها په دې سره وصلی علیهم او دعا کوه دوی ته، ان صلاتک یقینا ستا دعا چې سکن لهم دوی لپاره آرام دی سکون دی، والله الله تعالی چې سمیع اوریدونکی علیم پوه ذات دی. علم یعلمو آیدونه پوهیږي ان الله بېشک الله تعالی چې هو یقبل التوبه قبلوي توبه ان عبادی د خپلو بندګانو نه، ویأخذ الصدقات او اخلی زکاتونه، ویأخذ الصدقات او اخلی صدقات یا قبلوي زکات لرا، وان الله بېشک الله تعالی هو التواب الرحیم زر پخلا کیدونکی او مهربان دی، هغه ډېر توبه قبلونکی یا زر پخلا کیدونکی دی، زر رضا کیدونکی دی، الرحیم مهربان دی. وقلوا اعملوا عمل کوي فسير الله زده چې الله تعالی به ویني عملکم ستاسو عمل، ورسول او رسول الله والمؤمنون او مؤمنان، وستردون زده چې تاسو واپس کړئ شئ الی عالم الغیب هغه پوهېدونکي د پټو ته، والشهادت یو د ښکارو ته، فینبئکم نو خبر به درکړي تاسو ته بما کنتم تعملون په هغه باندې چې تاسو عمل کو. واخرون او نور کسان دي مرجون چې هغوی رستو کړی شوي دي لامر الله حکم د الله ته، اما یعذبهم یا به عذاب ورکړي دوی ته الله تعالی، و اما یتوب علیهم یا به مهرباني وکړي الله تعالی په دوی باندې، والله علیم حکیم الله تعالی علم والے او حکمتونه والے. والذین آکسان اتخذوا چې جوړې کو مسجدن جماعت زرارن د پاره د ضرر د پاره د تکلیف، و کفرن او د پاره د کفر، و تفریقا او د پاره د جدای او د پاره د جدای او د بے اتفاقی بین المؤمنین په منځ د مؤمنانو کې، و ارصادن او مورچا لمن داغه چا لپاره حارب الله چې جنگ کړلی د الله سره او رسول او دغه د رسول سره من قبلو مخکنا، ولا یحلفون او دوی قسمونه کوي ان اردنا
چې اراده زمونږ نه ده الا الحسنى مگر نیک اراده را. والله یشهد الله تعالی گوی کوي انهم لکاذبون یقینا دوی دروغجن دي. لا تقم مودرېږه فیه پدې جماعت کې ابدن چره لمسجدن خامخا جماعت چه ده خامخا جماعت اس سه چې بنیاد خودلې شوی دی علی التقوا په تقوا باندې پرهیزګارۍ باندې من اول یوم دا اول ورځې نه احق ډیر زیات حقدار دی لایق دی ان تقوم به چې ته پای کې ودرېږي فیه رجال په دې کې سړی دی فیه دغه جماعت محله کې سړی دی یحبون چې خوخی ان یتطهروا چې ځان خپا کی والله يحب المطهرین الله تعالی مینه کوي محبت کوي مطهرین د پاکو خلقو سره پاکو سیدونکو سره. افمن آیا هغه څوک اسس بنیانه چې مضبوطی کو بنیاد خپل اسس بنیانه چې مضبوطی کو آبادی خپل. افمن آیا هغه څوک اسس بنیانه چې بنیاد کی خود علا تقوا په تقوا باندې هغه څوک چې جوړې کو عمارت بنیاد علا تقوا په تقوا باندې د الله په یره باندې من الله د الله تعالی په یره باندې ورضوان او پرزا باندې باندې خیر غور دی. امن یاد هغه چا اسس بنیانو هغه څوک چې بنیاد کی خود آباد کې علا شفا جرفن په غاړه د ډډ د کمر علا شفا جرفن هارن په غاړه د کندې هارن چرتاویږي غورځېږي علا شفا په غاړه جرفن د کندې هارن چې ارتاویدون کې ده غورځېدون کې ده. فنهار به نو ارتاو کی دلرا فی نار جهنم پور د جهنم کې علا شفا جرفن هارن په غاړه د ډټ کمر هارن چې پریوتون کې وي غورځېدون کې وي. فنهار به نو پریوزی به داغه سرا فی نار جهنم پور د جهنم کې. والله الله تعالی چې لا يهدي القوم الظالمین هدایت نه کوي قوم ظالمان ته. لا یزال بنیانهم همیشه به د دوی آبادی همیشه به د دوی آبادی الذي اغه چې بنو ریبتن چې جوړ کړي دی دوی ریبتن سبب د شک فی قلوبهم د دوی پزړونو کې ریبتن د شک ته پاره چې دا شک ته دوی پزړونو کې. لا یزال بنیانهم همیشه به آبادی د دوی وی الذي اغه بنو چې دوی جوړ کړي دا ریبتن شک به وی فی قلوبهم د دوی پزړونو کې الا ان تقطع قلوبهم مگر که ټوکړي ټوکړي شي زړونه دوی مگر دا چې ان تقطع چې ټوکړي ټوکړي شي قلوبهم زړونه دوی. والله الله تعالی چې علیم حکیم پوه دی او حکمتونه والا دی. ان الله بشک الله تعالی چې اشترا اغستی دی من المؤمنین المؤمناننا انفسهم نفسونه دوی و اموالهم او مالونه دوی بان لهم الجنه کین چې دوی پر جنت ته یقاتلون دوی بجنگ کوي فی سبیل الله پر الله تعالی کې فیقتلون دوی بمری فیقتلون دوبا مړه کوي نور لا ويقتلون او دوبا وجل کیږي مړه کېدلې بشي. وعدن دا وعدر علیه پالله باندې حقا رښتونی فی التورات والانجیل په تورات او په انجیل کې والقران او په قران کې. ومن اوفا او څوک دی چې پوره کی ومن اوفا څوک ته ډیر پوره کوونکې به دی خپل لوز لره خپل وعده قول لره من الله د الله تعالی نه فاستبشرون خوشاله شي ببيعكم په خپل سوداګری باندې الذي اغبایاتم به چې تاسو سوداګری وکړه الله سره. ذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی ده دا ډیره لویه کامیابی ده. ذالک دا سوداګری هو الفوز العظیم دا ډیره لویه ده کامیابی سوداګری ده لویه کامیابی ده. التائبون توبه کون کی والعابدون عبادت کون کی الحامدون حمد کون کی شکر وباسن کی السائحون ګرځیدون کی دی د جهاد د پاره یا السائحون بے تعلق دی الراکعون رکوع کون کی دی الساجدون سجدہ کون کی دی الامرون حکم کون کی دی بالمعروف پنے کا سرا والناهون من کون کی دی عن المنکر د نارواونا
والحافظون حفاظت کوونکي لحدود الله د حکمونو د الله تعالی. وبشر المؤمنین مبارک ورکه مؤمنانو ته. ما کان للنبی نه د مناسب د پیغمبر د پاره د نبی د پاره والذین او د هغه کسان د پاره امر چې مؤمنان دي یستغفروا چې بخنه غواړي للمشرکین د مشرکان د پاره. د پیغمبر د پاره د مؤمنان د پاره جایز نه دي، مناسب نه دي چې دوی بخنه غواړي د مشرکانو د پاره. ولو کان اولی قربا اگر کوي نسبیان، اگر چې وي دوی خپل، من بعد پس داغنا ما تبین لهم چې ښکاره شو دي دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې کیندا دوزخیان دي. وما کان استغفار ابراهیم او نو بخنه غوښتل له ابراهیم علیه السلام لابیه د خپل پلار دپاره الا عن موعده مگر د یو وعدې د وجې وعدها چې وعده وسره کړوه ایاهو د خپل پلار سره. فلما تبینا هر کله چې ښکاره شو ابراهیم علیه السلام ته له ابراهیم علیه السلام ته انه چې یقینا دا پلار د چره عدو لله دشمن الله دی تبرأ نجدا شو منه ددنا. ان ابراهیم کنے ابراهیم اسلام چې لأواه نرم زړه دی، نرمی کون کې حلیم صبرناک دی. وما کان الله ند الله تعالی لیضل قوما چې خطا کیو کوم گمراه کیو کوم بعد زاداهم رست دین چې هدایت ورته کړل حتی تر دې پورې یو بین لهم چې بیان کې دوی ته ما غسیز یتقون چې دوی ځان بچ کی. ان الله بیشک الله تعالی چره بكل شيء علیم هر چیز باندې په ذات ته. ان الله بیشک الله تعالی چې له ملک السماوات اگر لپاره بادشاہت تر اسمانونو ولر دیو د زمکه یحیی ژوندې کول کوي و یمیت مړ کول کوي. او مالکم نشستاس لپاره من دون الله بيد الله تعالی می ولین سوک دوست بچ کونکي ولا نصير نو سوک مددگار. لقد تاب الله یقینا الله تعالی مهرباني وکړه علی النبی په نبی اسلام باندې والمهاجرین او په هجرت کوونکو صحابه باندې والانصار او په مدد کوونکو صحابه باندې الذين کسان اتبعوا چې تابعداري کړل د پیغمبر فی ساعة العسرة په تنگ حالت کې، په سخت حالت کې. من بعد رسلنا ما کاد یزیغ قلوب فریق ما کاد یزیغ چې نږدې وه چې کاږه شوې وې قلوب فریق زړونه د یوې ډلې منهم د دوی نه ثم تاب علیهم بیا مهرباني وکړه الله تعالی په دوی باندې. من بعد پس د دینا ما کاد یزیغو چې نږدې وه چې کاږه شوې وې قلوب فریقین زړونه د یوې ډلې منهم د دوی نه ثم تاب علیهم بیا مهرباني وکړه الله تعالی علیهم په دوی باندې. انه یقینا د الله تعالی چې بهم په دوی باندې رؤوف مهربان دی رحیم رحم والا دی. وعلى الثلاثه په هغه دریو کسانو باندې الذین هغه خلفو چې رستو پاتې کړی شي د دوی باندې الله تعالی مهرباني وکړه، توبه والا قبول کړه. حتی تر دې پورې ذاقت کله چې تنگ شوا علیهم په دوی باندې الارض زمکا بما رهبت سره د ارتوارینا بما رهبت سره د دینه چې سره د فراخوالي د زمکینه وذاقت علیهم انفسهم او تنگ شو په دوی باندې خپل نفسونه زړونه تنگ شو. وظن دوی خیال کو الله ملجا من الله چې نشته زید اخلاصي نشته زید پنا من الله د الله تعالی د عذابنا الا الی مگر دی الله تعالی الا الی مگر دی الله طرف ته د اخلاصي زید. ثم تاب علیهم بیا الله تعالی مهرباني وکړه په دوی باندې لیتوبو دې پاج دوی واپس شي. ان الله بیشک الله تعالی چې هو التواب ډېر زر پخلا کیدون کړي ډېر زر توبه قبلون کړي رحیم مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا المؤمنون اتقوا الله ويرجى الله تعالی وكونوا شيء مع الصادقين درشتونو خلق سره ما کان لاهل المدینه ندی مناسب د مدینه خلقو د پاره ومن او داغه چاره پاره حولهم چې غیر چافیر د دین دی من الاعراب د باندو والونا د باندو د خلقونه اي تخلفو چې درست کیږي عن رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا يرغبوا بانفسهم او نه دی غوړه کوي خپل ځانونه عن نفسي د پیغمبر د نفسنا د پیغمبر نه د خپل ځان غوړه کوي نه. ذالک بینم دا زکه چې یقینا دوی لا یصيبهم نرسیږي دوی ته زمون ستنده ولا نصب او نس ستړیواله ولا مخمصه او نه لوګه فی سبیل الله پر ارض الله تعالی کې ولا یتون او دوی نه په مال کوي ولا یتون موتئن
او دو نزی په یوه لاره باندې یغیظ الکفار مگر خپکوي کافران. ولا یتعون او نګرځي دوی موتین په یوه لاره باندې یغیظ الکفار غصه کوي کافرانو لا. ولا ینالون او نه حاصلوي دوی من عدوین دشمن نه نیلن څه حاصلول الا کتب لهم مگر لیکل کېږي د دوی لپاره اجر ثواب به په هغې باندې عمل صالح نیک عمل په دې وله نیک عمل ولیکلی شي. ان الله بېشک الله تعالی چې لا یضیع نه ضایع کوي نه بربادوي اجر المحسنین اجر د نیکانو خلکو. ولا ينفقون او نه دوی خرچ کوي نفقتن څه خرچ کول صغیرتن لږ ولا کبیرتن نه ډېر صغیرتن لږه خرچه وړه خرچه ولا کبیرتن او نه لویه خرچه. ولا یقطعون وادیا او نه کټ کوي وادیا یو میدان یو علاقه. ولا یقطعون نه کټ کوي دوی وادیا یو میدان په سفر سره الا کتب لهم مگر لیکلی شي دوی دپاره اجر د هغې لیجزیهم الله دې لپاره چې الله تعالی بدله ورکړي دوی ته احسن ما کانو یعملون ښه بدله هغه چې دوی عمل کو ښه هغه چې دوی عمل کو. ما کان المؤمنون او نه د پکار مؤمنانو دپاره ما کان المؤمنون او نه د مناسب مؤمنانو له لینفرو چې دوی وځي کافتن پوره پوره جهاد دپاره یا علم دپاره د ټولو مؤمنانو دپاره پکار نه دي چې دوی وځي جهاد دپاره یا د علم دپاره. فلولا نفر من کل فرقة فلولا نفر پس ولی نوزی من کل فرقة د هر یوې ډلې نه منهم د دوی نه طائفتون څه کسان یوه ډله لیتفقهوا فی الدین د پاره چې دوی زده کي دین چې دوی حاصل کی لیتفقهوا چې دوی پوهه حاصل کی فی الدین په دین کې. فلولا نفرا پس ولی نزی من کل فرقة د هر ډلې نه منهم د دوی نه طائفتون یوه ډله لیتفقهوا چې پوه شي فی الدین په دین کې ولینذروا د پاره چې دوی ویرې قوم او خپل قوم اذا رجعوا الیهم کله چې دوی واپس شي دوی ته لعلهم یحذرون د پاره چې دوی ویرې چې دوی ویریږي. یا ایها الذین آمنوا و ایماندارو قاتلوا الذین جنګ کوئ دا کسان سره یلونکم چې کوم تاسو ته نږدې دي من الکفار د کافرانو نه ولیجدوا پکا چې دا کافران مومي فیکم په تاسو کې غلظتن سختی یا ولیجدوا او پیدا دي شي فیکم په تاسو کې غلظتن سختی دا کافران دی عمومي فیکم په تاسو کې غلظتن سختی. وعلم پوه شئ ان الله بېشک الله تعالی چې مع المتقین سره د متقیان نه دی. و اذا ما انزلت سورة او کله چې نازل کړی شي یو سورت فمنهم نظر د دوی نه من هغه څوک یقولو چې وایي ایکم کوم یو لا په تاسو کې زادته ذات زیات کړه د آیاتونو حاضی ایمانا د آیاتونو ایمان. فمنهم نظر د دوی نه من یقول من هغه څوک یقولو چې وایي ایکم کوم یو لا په تاسو کې زادته زیات کړه اغلره حاضی دی آیاتونو ایمان فما الذین پسا کسان ما آمنو چی مؤمنان دی فزادتهم نزیاد کړه دوی لره ایمان هم یستبشرون دوی خوشحالی کون کی دی دوی خوشحالیږي. واما الذین هر چا کسان فی قلوبهم چې دوی پزړو کې مرض دی فزادتهم زیاتوی دوی لره زیات کړه دوی لره رسن گندگی الارسم د دوی د گندګۍ سره وماتو دو ادو مړشو ادو بمړشي وهم کافرون وي بدوی کافر. اولا يرون آیدو نوینی آیدو نګوري انهم چې کینن دوی یفتنون دوی عذابیږي دوی په عذاب کولې شي دوی په فتنه کې چولې کیږي. انهم یفتنون چې کینن دوی عذابیږي دوی په فتنه کې چولې کیږي. انهم یفتنون یقینا دوی باندې امتحان نازی فی کل عام په هر کال کې مرتن یو پیرا او مرتين یا دو ځلې دو پیرې ثم لا يتوبون بیا دو توبه نو باسي ولا هم يذكرون انو دوی نصیحت تخلی. و اذا ما انزلت ارکل چې نازل کړي شي سورۃ یو سورۃ نظر
نو ګوري بعضهم زین د دوی نه الی بعضن زنو نورو ته هل یراکم من احد آیا ویني تاسو له من احد یو تن ثم انصرفوا نو بیا دوی ګرځي صرف الله نو ګرځول الله تعالی قلوبهم د دوی زړونه صرف الله واپس کړل الله تعالی ګرځول الله تعالی قلوبهم د دوی زړونه بانهم زکه چې دوی قوم داسې قوم نه لا يفقهون چې نه پوهیږي لقد جاءکم رسول یقینا راغله تاسو ته پیغمبر من انفسکم تاسو د نفسونو عزیز علیه ګران دی په دبانه ما غس عنتم چې تاسو په تکلیف کې شای عزیز ګرانیږي ډیر ګران دی علی په دبانه ما غس عنتم چې په تکلیف کې شای چې په تکلیف کې شای تاسو عزیز ګران دی علیه پاغه باندې په دې پیغمبر باندې ما هغه کار عنتم چې پر په مشقت کې کېږي تاسو چې تاسو په تکلیف کې کېږي حریصن ډېر حریص ته حرص کوونکی دی علیکم پتا سبانه بالمؤمنین په مؤمنانو باندې رؤوف مهربان دی رحیم رحم والده حریص علیکم حریص ته حرص کوونکی دی تاسو په خیر خواهی باندې تاسو په خیر باندې بالمؤمنین ډېر په مؤمنانو باندې رؤوف مهربان دی رحیم رحم والله فاین تولوا نو کجې دوی مخواړو فقل ورته وای حسبی الله پوره دې زماره پر الله تعالی لا اله الا هو نشر حقدار د بندګۍ الا هو بيدغنا علیه خاص په دغه الله باندې توکل تو مازان سپارل او هو دغه الله چې رب العرش العظیم رب دې دارش ډیر لوی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله سره چې به حد مهربان دی ډیر زیات رحم کوون کړي الف لام را الله پویږي په ما دې ارپونو باندې تلک آیت الکتاب الحکیم د آیتونو د کتاب محکم دي حکمتونه والی اکان الناس اشته خلق د پارا جبن تعجب حیرانتیا اند دې خبرې نه وهیا چې مونږ وਹੀ کړلای لار رجل یو سړی تا منهم د دوینا ان انذر الناس چې وای رو خلق بشر الذین او مبارکی ورکا کسان ته امر چې مؤمنان دي ان لو بشک دوی لپاره قدم صدقین لوی مرتبه ده عند ربهم د دوی طرف سره قال کافرون وای کافران ان هذا لساحر مبین کې اندا جادوګر دی ښکارا ان ربکم یقینا استاذ رب الله الله دی الذي غزات خلق السماوات چې پیدا کړل اسمانونه ولرد زمکا فی سته ایام پشپ غروزو کې ثم استوى بیا قائم شو بیا برابر شو علی العرش پارش باندې تخت باندې یدبر الامر انتظام کې سنبالغ کې الامر د کارونو ما من شفیع نشته څوک سفارش کوونکې الا من بعد اذن مگر پس د اجازت دغه نه ذالکم الله دغه صفاتون والا الله دې ربکم جساسو پالون کېره فعبدو دغه صرف یو د الله متازو کوي محتاجیو کوي بندگیو کوي افلا تذکرون ایت سوچ نه کوي الیه خاص دتا مرجوکم تاسو واپس را جميعا د ټولو وعد الله حق وعد د الله تعالی حق رښتونی انه یقینا د الله تعالی یبدأ الخلق پیدا کوي مخلوق پاول زل ثم يعيد بیا دوباره پیدا کی لیجزی الذین دپا چې بدل ورکیا کسان تعامل چې مؤمنان دي او عامل صالحات او عمل کړل نیک د سنت برابر بالقسط په انصاف سره والذین کسان کفرو چې کافران دي لهم دې لپاره شراب سکلی من حمیم د خټ کېدو لوبونه ګرم وبونه عذاب علیم او سخت عذاب دی ولا بما کان یکفرون زکه چې دوی کفر کولو والذی الله تعالی ذات جعل الشمس چې ګرځول لنور زیان رڼا کوونکې تیزه والقمر اوس پوګمای نورن رڼا کوونکې تت مدم وقدره او پندازه کړی دی او پندازه کړی دا منازل او پندازه کړی دی منازل منزل نه دی سپوږمۍ یتعلم دې په چې تاسو معلوم کړئ عدد السنین شمار د کلونو والحساب او د وختونو والحساب حساب د روزو د میاشتو ما خلق الله نه پیدا کړی الله تعالی ذالک دا الا بالحق مگر په حق سره په تدبیر سره یفصل الآیات په تفصیل سره بیانې آیاتونه لقومنا قوم پر یعلمون چې پویږي ان فی اختلاف لیکن په اختلاف د شپې او دروازه کې پتلو راتلو د شپې او دروازه کې وما او هغه چې خلق الله پیدا کړل الله تعالی په سماوات په اسمانو کې ولر د عظما کې آیات ډیر لوی دلایل نشانی دي نخیری لقوم یتقون دا قوم پر چې یریږي د الله نه ان الذين بشکا کسان لا يرجون لقانا چې امید نه کوي زمونږ د ملاقات
رضو دوی خوشحاله شو دی بالحیات دنیا په دنیاوي ژوند په لنډ ژوند باندې واطمئنوا مطمئن شو دی بها په دې باندې والذین اواکسان هم چې دوی عن آیاتنا غافلون دوی زمونږ د آیاتونو بې خبره دي غافل دي اولئک دا کسان موام زید دوی النار ور دی بما کانوا یکسبون ځکه پاسو چې دوی کسب کوي ان الذين بشکا کسان امر چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل کوي نیک سنت برابر يهديهم روان بک دوی لرا ربهم رب دوی بی ایمان په سب د ایمان دوی یا يهديهم خون بو کی دوی ربهم رب دوی بی ایمان په سب د ایمان دوی تجری چې بيږي با من تحت الانهار لاندې دغه نه نهرونه ولی فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې دعواهم خبر بد دوی فیها په دې جنت کې سبحانك اللهم دعواهم خبر بد دوی आवाज بد دوی فیها په دې جنت کې هغه بدای چې سبحانك اللهم پاکی د خدای تعالی دار کې اسماء بنا وتحیتهم او ملاقات د دوی او پیشکشی د دوی او پیشی دی یو بل سره د یو بل سره ملاویدل د دوی فیها په دې جنت کې سلامون په سلام بوي السلام علیکم دین دا په جنت کې به السلام علیکم وي واخر دعواهم او اخری خبره ده دوی اخری بل نه دوی ابدای ان الحمدلله چې ټول صفاتونه د خدای توب صرف یو د الله تعالی لپاره دی رب العالمین چې رب دې د ټولو مخلوقاتو ولو يعجل الله للناس ولو يعجل الله او کذر سول الله تعالی للناس خلقتا الشر تکلیف استعجالهم بالخير فشان د زرغ وختلو د دوی خیر لرا لقضی الیهم نو ختم شیبو اجلهم عمر د دوی فنظر الذين نمغه پریدوا کسان لا يرجون چې امید نه کوي چې عقیده ساتي لقانا زمغه د ملاقات فی طغیان په خپل سرکشه کې یا مهندوی با سرګردانی حیران پریشان وي بی عقل وي اذا مسل انسان او کله چې ورسیږي انسان ته الذر تکلیف دعانا لجنبه دعانا نو مونږ تاواز کوي لجنبی په ډډه باندې او قائدن پناسته باندې او قائمانه په ولاړه باندې دعانا لجنبی مونږ تاواز کوي په ډډه او قائدن پناسته او قائمن په ولاړه فلما کشفنا عنه نور کله چې مونږ درې کو لری کو ذرو ددن تکلیف مره نده تیر شي کعلم یدونا گویا چې لکه داړو موږ ته آواز نه کړی لا ذرن تکلیف ته مسو چې ورته رسېدلی کذالک دغه رنګې زین للمسرفین خسته کړی شوي دي للمسرفین اسراف کوونکو ته ما کانوا یعملون هغه چې کوم دوی بد عمل کو زین للمسرفین خسته کړی شوي دي هغه مسرفین بې باکو خلکو ته اسراف کوونکو خلکو ته ظالمانو ته ما کانوا یعملون هغه بد عمل چې دوی کو ولقد اهلكنا القرون یقینا موږ هلاک کړي پیړای من قبلکم بخواستاسو لما ظلموا هلکه چې دوی ظلم وکړو جاءتم رسولم راغلیو دوی ته پیغمبران دوی بالبینات په صفا بیانونو سره ما کانوا لیؤمنوا نو دوی چې دوی ایمان نه وړوي کذالک دارنګ نزل قوم المجرمین بدل ورکو قوم مجرمانو ته ثم جعلناکم بیا موږ ګرځولي تاسو خلائف فی الارض خلیفګان پزما کې اختیارمن رستو آبادی دن کی پزما کے یا رست راتون کی مشران پزما کے من بعد پس دوینا لننظر چمنگا وګورو کیف تعملون سرنگ تاسو عمل کوي واذا تطلع عليهم کلچه لستلشی عليهم پدوی باندې آیاتنا زمنګ آیاتنا بینات سرغن صفا قال الذين ويكسان لا يرجون چاوي عقیدن ساتي امید نه ساتي لقانا زمنګ د ملاقات په قیامت کې نسوي ایت به قران راوړ بل قران غیر هذا د دین علاوه او بدله یا دی کی بدلونو کا او بدله یا په دی قران کې بدلونو کا یا بل قران راوړه یا بل کتاب راوړه او بدلو یا هم دغه خره خو په دی کې بدلونو کا قل ورته وای ما یکون لی ندی مناسب زما لپاره انو بدلو چې زب بدل کم دی لرا من تلقاء نفسي د خپل طرفنا ان اتبعو بلکې ز تابعداري کو ان اتبعو ز تابعداري نکم الا ما یوها مگر تابعداري کوم ما د اغس یوها چې وحی کیږي الی ماتا انی اخاف یقینا زیریګم انا سیت ربی کچې زنا فرمانی کوم ربی د خپل رب عذاب یو بن عظیم عذاب دروازه لوینا قل لو شاء الله و کچری رضا شوی د الله تعالی کرزا وی د الله تعالی ما تلوتو ما به تلاوت نه کړي
ما به دا قرآن تلاوت نوې کړی علیکم پتاسو باندې ولا ادراکم بی او خبر کړی به مې نوې تاسو به په دې قرآن باندې فقد لبثت فیکم عمرا یقینا ما عمر تیر کړل پتاسو کې من قبل د دې نه مخکې ډېر عمر افلا تعقلون تاسو نه پوهیږئ عقل نه کار نه اخلئ فمن ازلم نو څوک دی ډېر غټ ظالم ممن دا هغه چانه افترا چې وتړي چې جوړ کړه علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ او کذب بیااتی یا دروغجن کړه بیااتی آیاتونه داغه دروغجن کړه آیاتونه داغه انه یقینا شاندار لا یفلح المجرمون ناکامیابیږي مجرمان ګناهګاران ويعبدون دوی بندگی کوي من دون الله بيد الله تعالی نه ما د هغه چا لا یضرهم چې ضرر نشي رسولې دوی ته ولاین فهم او نورته نفر رسول شي ويقولون وای دوی هؤلاء دا خلق شفاعنا زمونږه سفارشیان دي عند الله د الله پنځ الله سره پنځ د الله قل ورته وای تنبئون الله تاسو خبروي الله تعالی بما پاس باندې لا علم چې هغه ته معلوم ندي فی السماوات پس معلوم کې ولا فی الارض او نه پس ما کې سبحانه پاک دی الله توبه توبه سبحانه پاک دی الله تعالی وتعالى ډیر لوی شان والا دی ډیر اوچته اما سره یشرکون چې دور پوری شریکان جوړي وما كان الناس انه خلق الا امه واحده مگر یو ډله یو جماعت فاختلفون اختلاف یو کو ولولا کلمتون او کچرنوي یو خبره حکم سبقت مخک شوه من ربک استاد رب د طرفنا لقضی بینهم نو فیصله با شوه وي بینهم د دوی په منځ کې فيما باز کې فی یختلفون جو دوی په اختلاف کوي ويقولون وايد لولا انزل عليه ولی نشی نازل دلی علیه پدې پیغمبر باندې آیت یو نخا من ربی د طرفه درب ددنه فقل ورتوا انما الغیب لله کنا غیب د پټو سيزونو علم لله ذات الله تعالی پاره فانتظرون انتظار کوي انی ماکم یقینا ز تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه ما واذا زقنا الناس کله چې مونږه اوسکو په خلق باندې رحمتن مهربانی خپل رحمت من بعد ذرا پس د تکلیفنا پس د مصیبتنا مستهم چې رسیدلې وي دوی ته اذا لهم نو دغه وخت کې وي د دوی دپاره مکرون چلونه چلول فی آیاتنا زمونږ په آیاتونو کې قل الله ووایه چې الله تعالی اسرعو ډېر زر کوي مکرن چل تدبیر ان رسولنا یقینا زمونږه ملائک زمونږ رسولان یکتبون لیکي ما تمکرون هغه چې تاسو چل کوئ چلول کوئ ان رسولنا زمونږ رسولان یې زمونږ ملائک یکتبون لیکي ما هغه څه تمکرون چې تاسو مکر کوئ چلول کوئ هو الذی الله تعالی غذات ته یسیرکم چې بوزي تاسو فی البر په وچه باندې والبحر او په لمده باندې فی البر په وچه والبحر په دریاب کې حتی تر دې پورې اذا کنتم فی الفلک چې شی تاسو په فی الفلک په کشته کې په جازونو کې په جاز کې سمندری بیړای سمندری جاز وجرینا بهم او بوزي دوی لرا بریهن طیبتن په هوا مزیدار سرا په هوا صفا سرا وجرینا بهم او بوزي دوی لرا بریهن طیبتن په هوا مزیدار سرا فرحون دوی خوشالی بها په دې باندې جاءتها نراشدیتا ریحن هوا جاءتها راشدی کشتایتا ریحن هوا عاصفن تیز هوا ہلاکون کے ریحن ہوا عاصفن تیزا وجاءہم الموج او راشی چپے د سمندر من کل مکان اند ہر طرفنا چپی راشی وظنوا او دوی گمانو کی انہم چیکنن دوی احیط بهم دوی گیر کړی شو دعو الله دوی سوال کوي د الله تعالی نه مخلصین له الدین یوازې کون کی دی الله لرا بندگی او دوی وی لئن انجیتنا
الله کچره تا مونږ خلاص کړو من هذه د دې مصیبتنا لنکونن من الشاکرین امخا مونږ بشو د شکر گزارونه فلما انجاهم هر کله چې الله بچ کی اذا هم نه په دغه وخت کې هم دوی یبغون شرارت کوي یبغون سرکشی کوي فلر دې بس ما کې بغیر الحق کې پناه کا یا ایها الناس اے خلق انما بغیکم یقینا ستاسو سرکشی ستاسو شرارت اعلان پس کوم تاوان دے ستاسو په نفسونو باندې و بال لے ستاسو په نفسونو باندې متاع الحیات الدنیا سامان مزه واخلی د دنیا د ژوند نه متاع الحیات الدنیا نفع واخلی په دې ژوند د دنیا سره یا متاع الحیات الدنیا سامان د دنیا د لنډ ژوند دی ثم الینا بیا زمونږ طرف ته مرجعکم ستاسو واپس دا فننبئکم موږ به تاسو خبردار کو بما پاس باندې کنتم تعملون چې تاسو عمل کو انما مثل حیات الدنیا کینن مثال د دنیاوی ژوند کما ان پشان د اوبو دی انزلناه چې موږ یې راوورو من السماء د اسمان نه فاختلط به نو ګډ وډ راوخیږي به دې سره نبات الارض گیا د ځمکې شینکې د ځمکې مما دا سن یاکل الناس چې خوري خلق والانعام او څاروي حتی تر دې پورې ذا خذت الارض کله چې واخلي ځمکه زخرفها خپل ډول خپل خایس خپل خستواله ځمکه یې تک کش نشي ښکلي شي حتی اذا خذت الارض تر دې پورې چې اونیسی ځمکه زخرفها خپل خایس خپل ډول وزینت او خستشي وظن اهلها او ګمانو کې دغه اوسیدونکو انهم قادرون علیها چې یقینا دوی قادر دي په دې باندې د فصل حاصلولو باندې قادر دي وسلرونکي اتاها نراغ ورتا امرنا زمنګا حکم لیلن د شپې او نهارن یا دروازه فجعلناها منګه وګرځو غیر حسیدن ریبل شوی کټکړې شوی لوکړې شوی کألم تغن بلمس گویا چې لکه نو پرون گویا چې لکه نو بیګی چې پرون سره ونه داسې هلاک شي کذالک دارنګ نفصل الآیات منګه بیانو آیاتونه لقوم یتفکرون قوم نه پات چې فکر کوي والله یدعو الی دار السلام الله دعوت ورکوي کور د امن ته ویهدی الله هدایت کوي الله خونه کوي من یشاء الی صراط مستقیم هغه چاته چې وغواړي برابرې لار طرف ته للذین دا کسان د پاره احسنو چې نیکي کړله الحسنا دوی لپاره خوشحالي ده و زیاده او زیاته ده و زیاده او نورم زیاتی سیزونه دي الحسنا خوشحالي جنت و زیاده او د دینه نور زیات یعنی دیدار د الله تعالی ولا يرهق وجوههم نبخیجی د دوی په مخونو باندې قطر تورواله یا ولا يرهق نبخوریږي ولا يرهق او نب پټوي وجوههم د دوی مخونو لا قطر تورواله ولا ذله او نه ذلت خړواله اولئک دا کسان چې اصحاب الجنه دا جنتیان دي هم فیها خالدون همیشه وي دوی په دې کې والذین کسان کسبوا السیئات چې کوي ناروا د ګناه کارونه بد کارونه جزاء سیئه نو بدله د ناروا نو بدله د بدو بمثلها دغه پشاندا وترهقهم ذله او خوريږي په دوی باندې ذلتن ذلت رسوایی پټوي بدوی لرا ذلت رسوایی مالهم نشه دوی لپاره من الله د الله تعالی عذابنا من عاصم سوک بچ کو انکه کانما اوشیت گویا چلکا پټشي بی وجوههم په مخونو د دوی باندې قطع من الليل په ټوکړې د شپې مظلمن تک کې توري سره کانما اوشیت گویا چلکا پټکړې شوي دي وجوههم مخونه د دوی قطعا په ټوکړې سره من الليل د شپې نه مظلمن د تک کې تورې نه
گویا چې پټکړې شوي دي مخونه د دوی کانما اغشیت گویا چې پټکړې شوي دي وجوههم مخونه د دوی قطعا په ټکړو من اللیل د شپې مظلمن چې تیاره والوي تک توري اولئک اصحاب النار دا جهنميان دي هم فيها خالدون همیشه په دې کې و یوم نحشرهم او کله چې موږ جمع کو دوی جميعا ټول راغون را جمع په یو ځای ثم نقول بیا به موږ وایو للذین آکسانو ته اشرکو چې مشرکان دي مکانکم ادرګه په خپل ځای انتم تاسو و شرکاکم استاو شریکان فزیلنا نم جدای راولو بینهم د دوی په میانس کې وقال شرکاهم او بو شریکان د دوی ما کنتم ایانا تعبدون نوای تاسو زمون بندگی کوونکی ما کنتم نوای تاسو ایانا منګ لرا تعبدون بندگیم چې کولا فکفا بالله نو پورا د الله تعالی شهیدن گوا بیننا زمون په منس کې او بینکم استاسو په منس کې ان كنا عن عبادتكم چې یقینا منګ اوستاسو د بندګۍ نه غافلین خامخا نه خبره هنالک دغل تبلو معلوم بکی کل نفس هر یو نفس ما غس اسلفت چې د کړي دي مخکې وردو او دوی به واپس کړی شي الی الله الله طرف ته مولاهم چې دوی مولا دی چې دوی مالک ته الحق فرشتیا وذلانهم رک بشي دوینا ما کانوا یفترون هغه دروغ چې کوم دوی جوړول قل ورته وایا من يرزقكم من السماء والارض سوک رزق درکې تاسو ته د اسمان نو د ځمکې نه اما یملک السما سوک دے واغدار اختیارمن دا اوریدلو د غوګونو تاسو ولابسا د سترګو تاسو دا غوګونه د سترګي دا چا درکړل و من یخرج الحي من الميت او سوک راو باسی ژوندې من الميت د مړینا ژوندې لکه تیغ د دانینا او دانه دغه د فصلنا یا اگای د چرګیا نو چرګه د اگاینا مؤمن د کافر نو کافر د مؤمن نه داسي راوباسی ژوندې مړ و یخرج المیت او راوباسی مړی من الحی د ژوندینا و من یدبر الامر سوق دې چې تدبیر کوي د دې کارونو دا انتظامات سوق چلی دا روز او شپه سوق راولي دا وړه جمع سوق راولي دا هواګانې سوق راولي دا نور سپوږمۍ ستوري دا نظام دا سوق چلی من یدبر الامر دا انسان چې پیدا کوي لویي کنه د دره پاره قسمه قسم بارانونه وري انتظامات کوي د کپڑے د خوراکونو د سکاکونو دا دومره تنظیم او مې دبر الامر دا تنظیمات سوق دونه لغون تاسو غوډه د مشکان فسيقولون الله زرد چې دوی وای چې لکه دا کارونه خو الله کوي نو فقل ورته وای افلا تتقون تاسو ولی بیا ځان نه بچ کوي د بندګۍ د غیر الله نه فذالکم الله نو دا صفاتونه والا الله تعالی دی ربکم جستاسو رب دی الحق پرشتیا باندې فماذا بعد الحق پس نشته پس د حق نه الا زلال مگر گمراهی ده چې حق نشته نو څه شری گمراهی ده تبعی ده ان تصرفون تاسو کوم خو اړولې کېږي د حق نه کذالک دغه شان حقت کلمت ربک ثابت شوی دستا د رب فیصله علی الذین باکسانو باندې فسقوا چې دوی فاسقان دي ګناګاران دي انهم لا یقینا دوی ایمان نه راوړي قول ورته هل من شرکایکم چې تاسو چاته خدایان وایي چاته د چانه ضرورتونه پوره کوي انا د الله په مقابله کې دا هغه شریکان کړل تاسو د الله تعالی سره نو حل من شرکایکم آیا اشتری تاسو شریکان نه مې يبدو الخلق هغه څوک چې په اول پیر باندې مخلوق پیدا کی ثم يعيدو بیا دوباره بیا پیدا کی چې مړ شو دوباره بیا ژوند کی قل الله وای چې الله تعالی چې يبدو الخلق پیدا کوي مخلوق په اول ځل باندې ثم يعيدو بیا دوباره بیا راوګرځي فانا توفقون نو تاسو په کوم طرف باندې اړولې کېږي د حق نه الله قل ورته وای هل من شرکایکم آیا شته تاسو له شریکانو نه من هغه څوک يهدي للحق چې رسولو کی حق تا چې حق لارو خي قل ورته وای الله يهدي للحق الله تعالی خو نه کوي الله تعالی رسول کوي حق په طرف باندې افمن يهدي اي هغه څوک چې هغه رسول کوي ال الحق حق تنو حق ډېر حقدار دی لایق دی ان يتبع چې تابعداري وکړي شي څوک چې حق طرف ته لار خي هغه ډېر حقدار دی چې دغه خبره ومنل شي امن یا هغه څوک لا يهدي
چې هغه نه روانېږي، هغه لار نشي مونده الا ان یهدا مگر دا چې هغه ته لارو ښودلی شي. فما لکم کیف تحکمون، نو تاسو له څه شي دي څرنګه فیصلې کوئ چې په هغه چا پسې روان یې چې هغې ځان دپاره هم لار نشي موندی. وما یتبع اکثرهم، او تابعداري نه کوي ډېر د دوی نه الا ظن، مگر تش ګمان، غلط عقیده، په صرف په خپل ګمان پسې روان دي. ان الظن لا یغني من الحق شیئا، یقینا ګمان چې دی دا فایده نه ورکوي انسان ته د حق نه شیئا معمولی. د حق مقابله کې ګمان څه شری؟ حق څه ته وایي؟ کامل یقین ته. نو د حق په مقابله کې ګمان چره دا فایده نه ورکوي انسان. ان الله بیشک الله تعالی چره علیم بما یفعلون، الله تعالی په ذات ته پاس باندې دوی عمل کوي. وما كان هذا القرآن، ندی دا قرآن ان یفترا چې جوړ کړی شي من دون الله سوا د الله تعالی نه، ولكن تصدیق الذی، لیکن دا تصدیق ته دا رښتیا دی، الذی یغا بین یدیه، تصدیق ته رښتیا کون کړي، الذی دا هغه څه بین یدیه چې مخکې د دنه دی، وتفصیل الکتاب، او بیان د کتاب، تفصیل د کتاب، لا ریب فیه چې هیڅ شک نشته په دې کې، من رب العالمین، د طرفه د رب العالمین نه، طرفه د رب د مخلوقاتو نه. ام یقولون آیا وای دی افتراه چې ځان نه جوړ کړی دی، دا کافر وای چې دا قرآن دی پیغمبر د خپل ځان نه جوړ کړلی. قل ورته وایه فاتو راوړی بصورت یو صورت مثلی په شان ته قرآن، ودو راوبلی من هغه څوک استطعتم چې تاسو یې طاقت لرئ، من دون الله سوا د الله نه، ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی، بل کذبوا بلکې دوی دروغجن کړی دی، بما غسل لم یحیطوا بعلمه چې دوی نه دی راګیر کړی په خپل علم سره، لم یحیطوا چې دوی نه دی راګیر کړی بعلمه پوه داغه، علم داغه، لم یحیطوا چې نه دی راګیر کړی دوی بعلمه علم داغه، دوی دروغجن کړی دی، بل کذبوا بلکې دوی دروغجن ګڼلی دی، بما هغه کتاب قرآن، لم یحیطو چې نه دی راګیر کړی دوی بعلمي علم داغې، د دې قرآن دا علم باندې خبر نه دی او دغه ورته وی دروغ ورته وی. ولما یاتهم، او نه دی راغلی دوی ته تاویل و حقیقت داغې، کذالک دارنګې کذب الذین دروغجن کړي الذین کسانو من قبل چې دوی نه پوښاو، فانظر نو ګورئ کیف کان عاقبت الظالمین، سرنګ شو انجام د ظالمانو، سرنګ شو اخر د ظالمانو، اخره خاتمه. ومنهم او زین دوی نه منع سوک ته یؤمن چې ایمان راوړي به په دې قرآن باندې، ومنهم او زین دوی نه منع سوک ته لا یؤمن چې ایمان راوړي به په دې قرآن باندې. وربک استعرب چې عالم ډېر ښه پوهیږي بالمفسدین پروانکارو باندې. وین کذبوک، او که چې دوی دروغجن ګڼي تعالی را، فقل ورته وایه لی زما لپاره عملي زما عمل لی، ولکم او ستاسو لپاره عملکم ستاسو عمل لی، انتم تاسو بریئون بیزاره بې تعلقه، مما د هغه څه نه عملو چې زه عمل کو، و انا او زه بریئون بې تعلقه یمه بیزاره یمه جدا یم، مما څه نه تعملون چې تاسو عمل کوئ. ومنهم او ځینې د دوی نه منع څوک دي یستمعون الیک چې غوږ ږدي تا ته، ومنهم او ځینې د دوی نه منع څوک دي یستمعون الیک چې غوږ ږدي تا ته، افانت تسمع الصم آیا ته اورولی شي کڼو ته، ولو کانوا لا یعقلون او حال دا چې دوی نه پوهېږي عقل نه لري. ومنهم او ځینې د دوی نه منع څوک دي ینظر الیک چې ګوري تا ته، افانت تهدي العمي آیا ته ښودنه کولی شي ړندو ته، ولو کانوا لا یبصرون او حال دا چې دوی نه ویني. ان الله بېشک الله تعالی چې لا یظلمو ظلم نه کوي الناس په خلقو باندې شیئا معمولی، ولکن الناس لیکن خلق چې انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي. ویوم یحشرهم او کله چې راجمع به کړي ټولو لا الله کأن لم یلبسو، دوی به ګمان کوي چې لکه دوی ندي سار شوي الا ساعتن مگر یو ساعت یو ټیم، من النهار د ورځې نه، یتعارفون دوی به پیژني بینهم په خپل منځ کې په یو بل کې، کأن لم یلبسو گویا چې لکه دوی ندي سار شوي الا ساعتن مگر یو ټیم یو ساعت، من النهار د ورځې نه یو ساعت سار شوي،
یتعارفون پیجنی بینهم په خپل منځ کې په یو بل کې قد خسر الذین کینا په تاوان کې پریوتلیا کسان کذبوا بلقاء الله چې دروغجن کړي دي ملاقات د الله تعالی وما كانوا مهتدین او نه دوی لار مندون کی وایما نورینک او کچره منغه او خیوتا تا بعض الذین اغسو اغذاب نعیدهم چې منغه دوی سره وعده کو او نه توفینک یا منغه تا وفات کو فیلینا مرجهم نو زمون طرف ته واپس یې دوی ثم الله بی الله تعالی چې شهیدون گواه دی خبردار دی علامه پاسبان یفلون چې دوی کوي ولی کل امت الرسول او د هر یو ډلې لپاره د هر یو امت د پاره رسول یو رسول له فیضا جاء رسول هر کل چې راشي رسول د دوی قضیه بینهم نو فیصله به وکړي شي دوی ترمنځ بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون دوی باندې مظلوم نه کړي شي ويقولون وایدی متى هذا الوعد کله به دا وعده د قیامت یا د عذاب ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی قل ورته وای لا املک ذ اختیار نه لرم لنفسي د خپل ځان د پاره زورن د نقصان ولا نفع او نه د نفع د فائدې الا ماشاء الله مگر دا چې الله تعالی خوښ شي رضا شي لكل امه د هر یو ډلې د پاره اجل یو نیټه د مقرر اذا جاء اجل عمر کل چراشی نیټه دوی فلا استاخرون نرست کیږي ساعتن یو ټیم یو سات ولا استقدمون او نه به مخکې کیږي قل ورته وای رايتم تاسو فکر کړل سوچم کړل ان تاکم کچر راشی تاسو ته عذاب و عذاب د الله تعالی بیاتن د شپې او نهار نه دروازه ما ذا یستاجر منه نس ځان ساتنه به وکړی تاسو منه داغینا ما ذا یستاجر منه المجرمون سبتنه ځانو ساتي منه د عذاب د مجرمون ګناګاران چې دوی عذاب د الله تعالی غواړي زره غواړي نو دا مجرمان متنه ځان بچ کې الله ما ذا نس تدبیر دی نس چل ولې یستعجل منه المجرمون چې په جلدی سره وکړي هغه نه مجرمان چې ځان ته نه بچ کی ان اتاکم کجراشی تاسو ته عذاب او عذاب د الله تعالی بیاتن د شپې او نهار یا دروازه نو مازه نس تدبیر دی سچل ولې یستعجل منه المجرمون چې په جلدی سره به وکړي هغه مجرمان د ځان بچ کولو تدبیر مازه سب تدبیر دی یستعجلو چې زر به وکړي په جلدی سره به وکړي منه د غضبنا المجرمون مجرمان د ځان بچ کولو لپاره ثم اذا ما وقع آیا بیا کله چې واقع شي د عذاب ثم اذا ما وقع آیا بیا کله چې واقع شي د عذاب آمنت بی تاسو به ایمان راوړئ په هغه باندې چې عذاب راشي نو بیا به ایمان راوړئ الان اوس وقد کنتم به تستعجلون او تاسو دې نه مخکې وای زر غوښتونکي عذاب لره وقد کنتم به او تاسو وای دې عذاب لره تستعجلون زر غوښتونکي ثم قیل للذین بیا به ویل شي کسان ته ظلمو چې ظالمان دي ذوقوا عذاب الخلد اوسقه عذاب د میشوالی هل تجزون بدله بنشي در کول تاسو ته الا بما کنتم تکسبون مگر د هغه کسب چې تاسو کو هو استنبئونک تپوس کې ستانه احق هو ایا د عذاب حق ته قل ورته وا ای وربی ای قسم دے وربی زما په خپل لبانه انه یقینا د عذاب چې لحق حق ته وما انتم بمعجزین نه تاسو خلاصیدون کی بچ کیدون کی د عذاب نه ولو ان لكل نفس او کچریوی د هر یو نفس د پاره ظلمت چې ظلم کړل ما فی الارض هغه چې دا ټول په ځما کې دي لفتدت به چې په بدله کې ورکې د خپل ځان نو خلاص پشي نه نشي خلاص دي ولو ان لكل نفس کچریوی د یو نفس د پاره کچریوی د هر یو نفس د پاره چې حکم په عذاب شوی دی ظلمت چې ظلم کړل ما هغه سيزونه فراود چې بزما کړي لفتدت چې په بدله کې ورکی د عذاب په بدله کې ورکی به د خپل ځان نه د خپل ځان په بدله کې ورکی نه دی بخلاص شي نه خلاص دی نشي واسر الندامت او پټه وکړي خپېمانتیا لما راو العذاب هر چې ویني عذاب وقضی بینهم فیصله وکړي شي د ترمنځ بالقسط په انصاف سره هم لا یظلمون دی باندې با ظلم نکړي شي الا خبردار ان لله یقینا خاص الله تعالی د پاره ما هغه سيزونه دي په سماده چې بس مانو کړي ورته په پزما کړي الا خبردار
ان وعد الله کنا وعد الله تعالی چې حق حق ده د قیامت یا د عذاب ولکن اکثرهم لا علم لیکن زیات د دوی نه پوهیږي هو دغه الله تعالی چې یحیی ژوند کول کوي و یمیت او مړه کول کوي و الیه او خاص دی الله طرف ته ترجعون تاسو واپس کړئ شي ورګرځول شي یا ایها الناس و خلقو قد جاءتکم یقینا راغله تاسو ته موعظه لوی نصیحت من ربکم تاسو د طرف نو شفاء او شفاء علاج لما دا مرضونو فی الصدور چې په زړونو کې دي په سینو کې وهدن او هدایت او رحمت مهربانی ده للمؤمنین د مؤمنان د پاره قر ورته وای به فضل الله الله تعالی په فضل سره چې اسلام نه و برحمت او پر رحمت دا سره چې قران دی فبذالک فدی باندې فلیفرو خوشاله دي شي پکاله چې دوی خوشاله شي هو خیر دا ډیر بهتر دی مما دا غسنا یجمعون چې دوی جمع کوي د مال دولتونو نه قل ورته وای ارایتم ایتاسو ګورئ ما اغسستا انزل الله چې الله تعالی را لګره دی لکم تاسو لپاره من رزق د رزق نه فجعلتم نو تاسو جوړوي منه داغه حرام او حلال حرام او حلال قل ورته وای الله آیا الله تعالی اذن لكم حکم کړل تاسو ته ام علی الله تفترون یا تاسو په الله باندې دروغ جوړوي وما ظن الذين او سخيال له وما ظن الذين او سخيال له الذين دا کسانو یفترون چې جوړي علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ یوم القیامه روز د قیامت دا کم کسان چې دروغ تړي په الله باندې نو دوی د قیامت پرځ باندې سخیال له قیامت متعلق ان الله بشک الله تعالی چې لذو فضل خام مهربان دی فضل والدی علی الناس په خلق باندې ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن زیات خلک چې شکر نه کوي احسان نه مني هما تكون فی شان او نه ته په یو حالت کې هما تتلو منه او تن نل ولی لستل نه کوي منه د الله طرف نه من قران د صد قرآن نا ولا تعملون او نه کوي تاسو عمل من عمل صد عملنا الا كنا علیکم شهودا مگر موږ پتا سو باندې حاضر ناظر یو موږ پتا سو خبردار یو استفیزون فی کله چې تاسو داخلي گئے پاغه کې وما تكون فی شان او نه ته په یو حالت کې وما تطلو منه او نتل او ته لولینا منه د الله طرف نه من قران صد قرآن نا ولا تعملون من عمل او نه تاسو سره عمل کوي صدا عملنا الا كنا علیکم شهودا مگر موږ پتا سو باندې حاضر یو استفیزون فی کله چې تاسو داخلي گئے پدې کې او ما یعذب ربک او نشي پټې دې ستا دربنا مم مسقال ذره په اندازه د ذره فل ارض پزمګه کې ولا فی السماء نه پسمان کې ولا اصغر نو وړو کې د دینا من ذالک ولا اصغر نو وړو کې من ذالک د دینا ولا اکبر او نه غټ نه لوی الا فی کتاب مبین مگر په کتاب ښکار کې دي ان پهلم د الله کې دي الا خبردار ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله تعالی چې لا خوف علیهم اس يربنی په دی باندې ولا هم یحزنون نو دوی غمجن وي الذين کسان امر چې ایمان نه وړل د الله تعالی دوستان سوکتي الذين کسان دي امر چې ایمان نه وړل وکانو یتقون او دوی ځان بچ کوي کانو یتقون او دوی ځان بچ کوي متقیان دي لهم البشرا دوی لپاره مبارکی ده فی الحیات دنیا په دنیاوی ژوند کې او فی الاخرت او په آخرت کې لا تبدیل لکلمات الله نشته بدلیدل د فیصلو د الله لرا کلمو د الله لرا فیصلو د الله لرا ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی ده ډېره لویه ولا یحزنک خپدین کی تعالی را قولم خبر ده دوی ان العزت یقینا عزت چره لله جميعا طول الله ده هو السمیع العلیم اغه ارسوریدون کې علیم په ذات ته الا خبردار ان لله یقینا شته د الله تعالی د پرمن اغه سوک په سماده چې بسمانو کې او من او اغه سوک فلوده په چزما کې او ما یتبع او تابعدارین کې الذين کسان يدعون چراغواړي من دون الله بيد الله تعالی نه چې سوالونه کوي من دون الله بيد الله تعالی نه شرکا خپل شریکان لا او ما یتبع الذين او اغه سوک یا او ما یتبع الذين تابعداري نه کوي الذين کسان يدعون چرابلی من دون الله بيد الله تعالی نه شرکا نور شریکان نور خدایان یا بل معنا او ما یتبع الذين او کوم چې تابعداري کوي الذين دا کسانو يدعون چې دوی را بلی من دون الله سوا د الله تعالی شرکا د شریکانو د خدایانو ان یتبعون دوی تابعداري نه کوي الا ظن مگر د ګمان د اٹکل وینهم او نه دوی الا یخرسون مگر اٹکل کوي توکلی روان دي صرف هو الذی الله تعالی ذات جعل لكم الليل
چې پیدا کړی ده ستاسو لپاره شپه لتسکنو فی په چې تاسو آرام وکئ فی په دې کې والنهار او ورځ مبصرا د کتلو دپاره رڼا روز رڼا ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات لوی دلایل لقوم قوم دپاره یسمعون چې اوري قالوا وایدو اتخذ الله ولدا سبحانه نیول الله تعالی ولدن بچه سبحانه پاک دی الله تعالی سبحانه پاک دی الله تعالی هو الغنی اغه الله تعالی غنی دی بے پروا دی بے حاجت دی له خاص الله تعالی پر دی ما اغه سيزونه په سماوات چې بس مانو کړي او ما فراد او چې بس ما کړي ان عندکم نشته تاسو سره من سلطان دلیل بهذا پدې باندې چې تاسو وایئ چې الله ځان لپاره بچی نیولې نو تاسو څخه پدې باندې دلیل خو نشته اتقولون تاسو وایئ علی الله په الله تعالی باندې ما خبر لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ دروغ وایئ په الله باندې قل ورته وایئ ان الذین بشکا کسان یفترون چې تړي جوړي علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ لا یفلحون چرې به کامیاب نشي متاون فیدیری فی الدنیا په دنیا کې ثم الینا مرجعون بیا زموږ طرف ته واپس یاد دوی ثم نذیقهم العذاب بیا به موږ اوسکو دوی ته عذاب الشدید سخت بما کانوا یکفرون ځکه چې دوی کفر کو واتلو علیهم نبأ نوح اول ولا په دوی باندې کیسه د نوح علیه السلام حالات د نوح علیه السلام اذ قال لقوم کله چې وی خپل قوم ته یا قوم زما قوم ان کان کبر علیکم کچره ګران وی پتا سبانه مقامی زما ودریدل کپتاس کې زما ودریدل ګران وی پتا سبانه وتذکیر او زما نصیحت کول بیاات الله پیاتون د الله تعالی سره فعل الله نو خاص په الله تعالی باندې توکل تو ز خپل ځان سپارما فاجمیو نو تاسو اتفاق وکای امرکم په خپل چلول باندې وشرکاکم او په خپل شریکان تاسو باندې ثم لا یکن امرکم بیا دینی وی تاسو کار تاسو تدبیر تاسو چل علیکم بتاسو باندې غمتن پټ ثم مغزو بیا فیصله وکای الیا زما سره زما بیا تکلیف را ورسوي الیا ماتا ثم مغزو بیا فیصله وکای کار وکای الیا ماتا ولا تنذرون او ماتا صبر مکوي ماتا انتظار مکوي ماتا مګورئ فین تولیتم کچیتا سو واپس شوي فما سالتکم نو غواړم ستاسو نه من اجر سمزدوری سبدل ان اجریا بلکې زما مزدور الا علی الله مگر په الله تعالی باندې دا و امرتم ما ته حکم کړی شوی دی ان اكون من المسلمین چې د شم د تابعدارونه کذبوه نو در د خلقو دروغجنو غنو هو د نوح علیہ السلام فنجینا نو موږ د بچ کو ومن او هغه څوک ما هو چې د سره فلفل کې په کشته کې په جاس کې وجعلنا موږ وګرځولو هم دوی لرا خلائفه رستو بعد انکی واغرقنا الذين موږ غرق کړه کسان کذبو چې دروغجن کړو بیااتنا زموږ ایتونه فنظروا ګورا کیف کان عاقبت المنذرین سرنګ شو اخره خاتمه دو يرول شو ثم بعثنا بیا موږ راولېګل من بعدی رسل ددنا د نوح علیہ السلام نه رسولن نور پیغمبران ډیر پیغمبران الی قوم خپل قومونو ته فجاءهم نو دوی پیش کړو دوی راوړو هم د خلقو ته بالبینات واضح دلائل صفا سرګن دلائل فما كانوا نو دا خلق لیؤمنو چې ایمان راوړوي بما پاسبانه کذبوا به چې دروغجن کولی من قبل د پوخانا کذالک دارنګ ندبو منګه مهر لګو علی قلوب المعتدین پزړو د ظالمانو باندې ثم باسنا بیا منګ راولې ګرمین بعدم پس د دوی نا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام الی فرعون تا وملئه او دغه قوم تا او دغه د قوم غټانو تا بیاتنا په دلایل سره فاستكبروا نو دوی تکبر کو وکانو دوی قوم مجرمین قوم ګناګاران فلما جاءهم الحق ورکل چراغ دوی ته حق من عندنا زمنګ د طرف نه قالو دوی ان هاذا نه دا ان هاذا یقینا دا چره لسحر مبین دا جادو د ښکارا قالو دوی ان هاذا یقینا دا لساحر مبین جادوګر دی لسحر مبین دا جادو د ښکارا قال موسی السلام اتقولون للحق آیا تاسو وای حق تا لما جاءکم هر کل چراغ تاسو ته السحر هذا آیا دا جادو دی
حق ته جادو وای ولا یفلح الساحرون او نه کامیابیږي جادوګر قالو دوی وی اجیتنا ای راغلی ته مونږ ته لتلفتنا چې ته راوړې مونږ ته یا اجیتنا ای راغلی ته مونږ ته لتلفتنا چې ته مونږ واړی عما د هغه دین نه وجدنا علیه چې مونږ موندلي په هغه دین باندې آباءنا خپل پلار نیکه وتکونا او شي لکما ستاسو دواړو دپاره الکبریا مشري فی الارض بزما کې وما نحن لکما بمؤمنین او نه یو مونږ ستاسو خبره منونکي قال فرعون او فرعون ایتونی راولی ماته بكل ساحر علیم هر جادوګر پوه ماهر هر جادوګر استاز فلما جاء السحرة پس هر کله چې راله جادوګر وقال لهم موسی ویدې جادوګرو ته موسی اسلام القو غرزوی ما انتم ملقون هغه شی چې تاسو غرزون کیئ فلما القوا هر کله چې هغوی غرزولو قال موسی وی موسی اسلام ما هغه شی جئتم چې تاسو راوړی دی به پاغه سره السحر جادو دی ما جئتم به السحر هغه چې تاسو راوړی دی هغه جادو دی سحر دی ان الله بشک الله تعالی چې سيبتله روان بکی دی لرا میټاو بکی ختم بکی دی لرا دروغجن بکی دی لرا ان الله بشک الله تعالی چې لا یصلح عمل المفسدين نه برابرۍ عمل روان کارو ويحق الله الحق او ثابتوي الله تعالی حق لرا بکلمات په خپل حکم سره ولو کر المجرمون اگر چې بدګنی مجرمان فما آمن لموسی نو مرګرتیا و نکړه د موسی علیہ السلام الا ذریه مگر ځوانانو من قومه د قوم دغنا یا د اولاد د قوم دغنا علا خوف د سره د یری علا خوف من فرعون سره د یری د فرعون نه وملئهم او د قوم د غټانو د غوینه ان یفتنهم چې او بکړی دوی لرا یا ان یفتنهم چې په فتنه کې بواچي دوی لرا په تکلیف کې بواچي دوی لرا ایمان هراوړ په موسی اسلام باندې خو سره د یری د فرعون نه او د غټانو نه چې دوی په فتنه کې بواچي نفما آمنا نو ایمان رانول لموسی په موسی اسلام باندې الا ذریه مگر یو څو ځوانانو د قوم دغنه علا خوف سره د یرینا علا خوف من فرعون سره د یری د فرعون نه وملئهم او د غټانو د قوم دغنه ان یفتنهم چې په فتنه کې بواچي دوی لره وان فرعون یقینا فرعون چې لعال خامخه لوی کونکي او تکبر کونکي فی الارض بزما کې وانه یقینا ود لمن المسرفین خامخه د زیاتی کونکو نه وقال موسی علیہ السلام السلام یا قوم زما قوم ان کنتم آمنتم بالله کچره تاسو ایمان راوړونکي په الله تعالی باندې فعليه نو خاص په الله تعالی باندې توکلوا ځان وسپارئ ان کنتم آمنتم بالله کچره تاسو ایمان راوړی په الله تعالی باندې فعليه نو خاص په الله تعالی باندې توکلوا ځان وسپارئ ان کنتم مسلمین کچره تاسو حکم منونکي مسلمانان فقالوا دوی الله خاص په الله تعالی باندې توکلنا موږ ځان سپارلې ربنا رب زمنګ لا تجلنا مگر زو منګه فتنتن ازمیخ یا ربنا رب زمنګ لا تجلنا مگر زو منګه فتنتن چکولې شوی چخنکړې شوی للقوم الظالمین د قوم ظالمانو ان منګه د ظالمان د قوم د لاندې چخنینه کې په فتنه کې عمران ولی ونجنا امنګ بچکا برحمتک بخپل مهرباني سره من القوم الكافرین د قوم کافرانو او حینا منګ وحی وکړی لا موسی اسلام تواخی او د غرور ته انت بوا چې برابر کای لقومکما د خپل قوم د پاره به مصر بیوتن په مصر کې بیوتن یو محله کورونه وجلو جوړ کای بیوتکم خپل په محله خپل کې قبلتن جمعات واقیموا الصلاة وکوی منذرا وبشر المؤمنین مبارکی ورکای مؤمنانو لا وحی وکړه موږ موسی اسلام ته واخیو د غرو ته تبو چې تیار کای لقومکما د خپل قوم د پاره بمصر بیوتن په مصر کې کورونه وجلو بیوتکم وګرځي خپل کورونه قبلتن قبله
د مانځه لپاره. واقیموا الصلاة پابندي کوئ د مانځه. وبشر المؤمنین او زیر ورکوئ مؤمنانو ته. وقال موسی وی موسی اسلام ربنا رب زمونږه انک اتیت فرعون یقینا تا ورکړلی فرعون ته وملأه او غټانو داغه ته زینتن ډول خایس واموالن او مالونه فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې. ربنا رب زمونږه لیضلوا دیر پاره چې دوی گمراه کی خلق عن سبیلک ستا د لارنا د مالونو دولتونو د وجې دوی ستا د لارنا خلق گمراه کوي. ربنا رب زمونږه اطمس الاموالهم خرابوالی راوله په مالونو د دوی باندې. اطمس خاړه ووهه، اطمس خاړه کا مخونه د مالونه د دوی، یعنی خراب کا مخونه د دوی. خاړه چې په دیوال وای کنه نه لاندې خراب ځای سړی راکی کنه ختم کی نو دا کسې اطمس الاموالهم الله خراب کا مالونه د دوی په مالونو باندې خاړه ووه ختم کا. وشدد علی قلوبهم سخت کا زړونه د دوی فلا یؤمنو چې دوی ایمان را نړي حتی یروا العذاب الیم تدې پوه دوی عذاب ویني. قال الله قد اجیبت یقینا قبول کړی شو دعوتکما دعا ستاسو دواړو. فاستقیما برابر شئ ولا تتبعان فاستقیما کلک شئ برابر شئ ولا تتبعان او تابعداری مکوئ مزئ سبیل الذین پلار دا کسانو باندې لا علمون چې نه پوهیږي. وجاوزنا منګه پورې باسل به بنی اسرائیل البحر په دریاب کې. فاتباهم نور پسې شو په دو پسې ولګید فرعون وجنود او لښکر داغو بغیان د ضد د وجې وعدون او دشمنی د وجې د ضد او دشمنی نه. حتی تر دې پورې ذا ادرکه الغرق کله چې لاندې کړو دلرا الغرق غرق کېدو. حتی تر دې پورې اذا کله چې ادرکه الغرق لاندې کړه د فرعون لره الغرق غرق کېدو چې غرق کېدو ته لکه ورسېد. قال نو وی آمنتو ما ایمان راوړلې انه چې یقینا لا اله نشي بل څوک خدای الا الذي مگر هغه ذات ته آمنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړلې پاغه باندې بني اسرائیلو. وانا من المسلمین او زیم د مسلمانانو نه. الان اوس ایمان راوړي وقد عصیت او تا نافرمانی کړلای دینا مخکې. وقد عصیت قبل او نافرمانی دې کړل پوخا. وکنت من المفسدین او توی در اروانی کون کنا. فالیوم ننجیکا ننجیکا منگا تابچ کو منگا نجات در کو بی بدن کستا بدن لرا لتکونا دے پا چی تشی لمن داغا چارا پر خلپ کا چستان رسوری آیتن نخا عبرت. و این کسرین یکنن دیر من الناس دخل قرآن آیاتنا زمان آیاتون اللہ غافلون خامخا غفلت کون کری بے خبر دی. ولقد بوانا یکن منگا زیور کڑیو بنی اسرائیل تا مبوع صدقین زیخ ورزقناهم منگا ورطا رزق ورکڑی من طیبات دمزدارونا. فمختلفون اختلاف نکڑ دوی حتی تردی پوری جاءهم العلم چراغ دوی تا علم. ان ربک یقینا ربستا چې یغزی فیصله بو کی بینم د دوی په منځ کې یوم القیامت پروز د قیامت فیما په هغه خبره کې قانون چې دوی فی بای کې اختلافون چې اختلاف وکاو. فین کنتنو که چته یې فی شکن په شک مما دا سنا دا قرآن نه دا کتاب نه انزلنا چې مونږه را لېږل لیتا ته لیکتا تا فاسأل الذین تفوسقت الذین کسانا یقرؤون الكتاب چې لولي کتاب لرا من قبل کستانه پوخا. لقد جاءك الحق یقینا راغل لیتا ته حق من ربک استاد رب طرفنا فلا تکونن نو تمکیگا من الممترین د شک کون کنا ولا تکونن نو تمکیگا من الذين كسامنا كذبوا چې دروغجن کړی دی بیات الله آیاتون الله تعالی فتكون کنه شیبت من الخاسین اتبا کړی شونه د بربادونه تاوانیانونه. ان الذين بشکا کسان حقت چې لازم شوه دی علیهم په دی باندې کلمت ربک حکم استاد رب لا یؤمنون دو ایمان نه راوړي. ولو جاءتهم او کچر راشد ویتا کل آیت هر قسم نه حتی تر دې پورې يرول عذاب الیم تر دې پورې چې دوی عذاب ویني سخت. فلولا كانت قريه نو ولنو یوکله فلولا كانت قريه ولنو یوکله امنت چې ما را وړې وې فنفاها چې نفر سولې وې ورته
ایمانها ایمان خپل الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیہ السلام لما آمن ورکی چی ایمان راول کشفنا نمونگا دری کو عنهم د دوینا عذاب الخزی عذاب د شرمولو فی الحیات الدنیا په دنیاوی ژوند کې ومتعنا امونږ ورته فائدې ورکړي الہین تر یو وخت پورې ولو شاء ربک او کر زاوستا درب لآمن خامخا ایمان برا وړوي من هغه چا فی الارض چې بزما کې کلهم جميعا ټولو په جمع سره ټولو په یو ځای اف انت تکره الناس آیت زور کولی شي په خلکو باندې حتی تر دې پورې یکونو چې شي دا خلک مؤمنین ایمان راوړونکي وما کان لنفس او نشي کېدی د یو نفس د پاره ان تؤمنا دا چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې اچا د پاره دا توفیق دا طاقت نشي چې ایمان راوړي د الله تعالی د حکم نه بغیر چې الله غواړي اسلام ته اراده نه کوي چې الله اسلام نه وبس ويجعل الرجس او غرزوی گندگی الله تعالی علی الذین پاکستانو باندې لا یاقلون چې نه پویږي قلوا یا انظر وګورا ماذا فی السماوات والارض قل انظروا وای چې وګورای ماذا صدلائل فی السماوات پسمانونو کې والارض پزما کې وما تغنی الآیات نور کوي فائدہ آیاتنا والنذر او يرون کی پیغمبران ان قومنا قوم ته لا یمنو چې ایمان نه راوړي فهل ينتظرون نو انتظار نه کوي دوی الا مثل ایام الذین مگر پشان د حالاتو دا کسانو مگر واقعات د هغه خلکو کیسې د خلکو خلو چې تیر شو دي من قبلم دوی نه پوخا قول ورته وای فانتظروا انتظار کوي انی ماکم یقین ز تاسو من المنتظرین د انتظار کوونکو نه ما ثم ننجي رسلنا بیا منګه بچ کړو بیا منګه نجات ورکو بچ کړو منګه رسولنا خپل پیغمبران والذین وکسان امر چې ایمان نه وړو کذالک دارنګي حقا لازم دی علینا په منګ باندې ننجل مؤمنین چې منګه بچ کو مؤمنان قول ورته وای یا ایها الناس یا خلق ان کنتم کچری تاسو فی شک په شک من دینی زما د دیننا فلا عبد الذین نذ بندگی کوم دا کسانو تعبدون چې تاسو بندگی کوي من دون الله خطا د الله نه بيد الله نه ولکن عبد الله لیکن ز محتاجکم ز بندگی کوم د الله تعالی الذي چاغ ذاته توفاکم چې تاسو مړ کوي او امرته او ما ته حکم شوی دی ان اكون من المؤمنین چې ز شم د مؤمنانو نه وان او دا حکم راته شوی دی اقیم چې برابر کا وجه کا خپل ځان للدین حنیفا دین پاک شوی تا ولا تکونن او تمکیگا من المشرکین مشرکان ولا تدعو من دون الله او مبل سوا د الله تعالی ما اغسوک لا ينفوک چې نفن شي رسول تا ولا يضرک او نه ضرر رسول شي تا فاین فعلت کچې دا کار دیو کو فاین کان یقینا تبا اذن په دغه وخت کې من الظالمین خامخا د ظالمان نه بای په خپل حق کې د کمی کوونکو نه بای ويمسسک الله او کچره ورسوي تا الله تعالی به زورن ست تکلیف فلا کاشف له الا هو نشته لري کون کې اغه لرا سوکو بيد الله نه الا هو بيد الله نه وان يريدك بخير کچره ورسوي تا ته خیر فلا راد لفضل نشته سوک واپس کون کې د خیر لرا لفضله د فضل د الله لرا یصيب به من یشاء رسوي چې چاته وغواړي من عباد خپل بندګان نه او هو الغفور رحیم د الله تعالی بخون کې مهربان دی قل یا ایها الناس یا خلقو قد جاءکم الحق یقین راغله تاسو ته حق من ربکم تاسو در رب طرفنا فمن اهتدى نسوق چې په هدایت باندې شو چا چې لارو موندا فانما یهتی یقینا د لارو موندا لنفسي د خپل ځان د پیدې د پاره ومن ذل سوق چې غلط شو گمراه شو فانما یذل یقینا د گمراه کیږي علیها نو تاوان نه پد باندې فینما یذل یقینا غلطیږي گمراه کیږي علیها د ځان د تاوان د پاره ومان علیکم او زنیم علیکم تاسو باندې به وکیل ذمہوار وتبع تابعدار شه ما د اغسز یوها الیک چتا ته وحی کې دیشي واصبر صبر کوه حتا تر دې پورې يحکم الله چې فیصله وکړي الله تعالی او هو د الله تعالی چې خیر الحاکمین غور فیصله کون کړي د ټولو فیصله کوونکو نه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پویږي په مان دي حرفونو باندې کتابن دالوی کتاب دے
احکمت آیاتو چې د حکمت نه ډکړی شوي دي آیاتو آیاتونه د احکمت حکمت نه ډکړی شوي دي آیاته آیاتونه د قرآن د کتاب ثم فصلت بیا په تفصیل سره بیان کړی شوي دي ثم فصلت بیا تفصیل شوی دی من لدن د طرفا حکیم خبیر د حکمتونو او د خبردار ذات د طرفنا من لدن د طرفا حکیم حکمتونو والا خبیر او د خبردار ذات الله تعبدو چې بندگی مکوئ الا الله بید الله نه د بلچا اننی یقینا ز لکم استاسو لپاره منه د دې الله تعالی نه نذیر يرون کې مو بشیر او زیر درکون کې ما وان استغفروا دا چې بخنه غواړي ربکم د خپل ربنا ثم توبوا بیا توبه وباسئ الیه دی الله تا یمتعکم فیدې بدر کی تاسو ته متاعا فیدې حسن خستا الی اجل مسمن تر نیټه مقرره پوره ویوتی وربکی کل ذی فضل فضلا ہر عمل والتا فضله فضل اللہ ویوتی کل ذی فضل فضلا وربکی ہر خاوند نیک عملتا بدل د نیک عمل لاغو وان تولوا اگچے دوی واوڑید فانی اخاف علیکم وان تولوا کچے تاسو واوڑید فانی اخاف علیکم یقیناً اخاف علیکم یقیناً زیرے گم پتا سبانے عذاب یوم کبیر عذاب دا غروز لوینا الاللہ اللہ طرف تمرجعکم استاسو واپسیدہ وهو علی کل شیء قدیر دا اللہ تعالی پر سبانے قدرت والا دے اللہ خبردار انم یقیناً دوی یسنونا دوی اڑوی صدورم سینیخ پلے لیستخفو منه دی پاچ پنا شیدا غنا چ پټ شید الله نا الله خبردار حینا کله چې یستغشون ثيابهم کله چې دوی پټوي ځان په کپړو کې پجامو کې یعلمون الله پویږي ما پاس باندې یسرون چې دوی پټوي او ما یولینون اس چې دوی کم ښکار کوي انه یقینا الله تعالی چې علیم خبردار دی بذات الصدور د زړونو په خبرو باندې